د سیمې د اجماع رامنځته کولو په برخه کې له سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو په برخه کې کافي پرمختګونه کړي دي. په دې سلسله کې د موږ سفارتونه په پاکستان، ایران، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، روسیې او همدارنګه د سیمې په نورو هیوادو کې لکه سعودي عربستان، قطر، ترکیه، مالیزیا او په ځینو نورو هیوادو کې همکاري زیاته شوې ده. دا ټول د دې زیری موږ ته راکوي چې موږ د سیمې له هیوادو سره په ګډه په مخ ولاړ شو او له نیکه مرغه له 45 کاله وروسته 44 کاله وروسته په افغانستان کې یو مثالي امن راغلی ده چې شپه ورځ تجار او عامو هیوادوال او سیاسي شخصیتونه کولی شي چې د افغانستان هرې برخې ته ولاړ شي، تجارت وکړي، وګرځي. په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی ده او موږ په دې باندې ویاړو چې په تیرو 2 کلو کې د افغانستان له خاورې نه هیچ چاته هیڅ نوع ضرر نه ده رسېدلی.